نیمګړې مینه لنډه کیسه. یاسمین او یاسین له ماشومتوبه سره ملګري ول، که څه هم دواړو کومه د خپلوۍ او قومیت رشته نه سره درلودله، خو نږدې همسایه‌ګان وو. تل به یې یو ځای سره لوبې کولې او په هر غم او خوښۍ کې به سره لاس په لاس او جوړه ګرځېدل. وختونه تېرېدل، یاسمین پیغله او یاسین زلمی شو، خو دوی له ماشومتوبه یو د بل په زړونو کې وو. کله چې د ځوانۍ دوران راغی، د محبت جذبو یې د وجود ټولې خواوې ونیولې. دومره د یو بل په مینه کې غرق شول چې نړۍ یې له یاده ووته. شپه او ورځ به د یو بل په لیدلو پسې لالهانده او سرګردانه ګرځېدل. که څه هم ماشومتوب یو خوندور او نازولی ژوند وي، که ماشوم هره غلطي وکړي نو لویان وایي چې خیر دی، ماشوم دی. خو د ځوانۍ عمر بیا د پیغلې او زلمي لپاره له ستونزو ډک وي. همداسې وشول. د دوی د دواړو ژوند هم د ځوانۍ په درشل کې له ستونزو او کړاوونو ډک شو. هغه داسې چې یوه ورځ یاسین یاسمین ته وویل، نور نشم کولی چې دا په پټه ستا د راتلو لارې وڅارم. نن مې مور تاسو کره په مرکه درلیږم. په یاسمین دا خبره د ټوپک د ډس په څیر ولګېدله، ځکه هغه پوهېدله چې په یو پښتنه ټولنه کې ژوند کوي، او که خدای مکړه کورنۍ یې د یاسین د دوی غوښتنه ونه مني، هسې نه چې په کلي او ولس کې مینه رسوا او د پیغور وړ وګرځي. نو یاسین ته یې مخ ور راواړولو او ورته یې وویل، پام کوه چې دا غلطي ونه کړې، هسې نه د کور خلک به مې ووژني. خو یاسین یې خبرو ته غوږ کېنښود او ورنه روان شو. د شپې مور ته ټوله کیسه کړې وه، او په سبا ماښام یې مور او پلار د یاسمین دوی کور ته ورغلل. له روغبړ او چای وروسته د یاسین مور د یاسمین مور او پلار ته دغه خبره راواچوله، خو خبره نه وه، سم قیامت جوړ شو. د یاسمین پلار په لور شکونه شروع کړل. کله چې هغه کیسه غلې شوه، بیا یې وویل چې زه نه غواړم خپله لور د بل ولایت کس ته ورکړم. د یاسین کورنۍ خالي لاس سره رخصت شول. کله چې یاسین دا حالت ولیدل نو سخت خفه شو، په بیړه له کوره ووت. ناګهانه یې په یاسمین سترګې ولګېدلې. غوښتل یو څه ورته ووایي، خو یاسمین د خبرو کولو وار نه کړ. په تونده لهجه یې ورته وویل، له مخې مې ورک شه. په یاسین دغه خبرې سر وګرځولو او پړ مخې په ځمکه راپرېوت او بېهوشه شو. یاسمین کور ته لاړه او یاسین د کلي خلکو ته روغتونه ورسولو. خو کله چې په هوش راغی او حالات یې ښه شول، له روغتونه وتښتېدلو او د یو ملګري په مرسته د ایران د لارې د شپې ناوخته په قاچاقي توګه ترکیې ته روان شو. کله چې ورسېدلو نو هېڅوک یې له حاله خبر نه و. د کورنۍ غړي خپلوان او حتی د یاسمین کورنۍ هم په لټولو ستړي شو، خو سړی پیدا نه شو. کلونه تیر شول. یو ماښام مهال یاسمین د پلار کوټې ته ننوتله. پلار یې جومات ته تللی و. ګوري چې د پلار په ټلیفون یې زنګونه را روان دي. یاسمین زړه نازړه د پلار ټلیفون راواخیست، چې ویې کتل نمبر ناشنا و. اوکې یې کړ. له هغه خوا غږ راغی، سلام ماما جانه، زه یم یاسین. یاسمین چې د یاسین غږ واورېد لکه مړی چې را ژوندی شي. بدن یې په رېږدېدلو شو، خو زړه یې وار نه کولو. یو دم یې له خولې ووتل، هغه نشته، زه یم یاسمین. یاسین ته دغه نوم د نړۍ تر ټولو بهترین نوم و، خو اوس یې په غریو نیولي غږ ورته وویل، څنګه یې اوس هم له ما نه کرکه کوې؟ ستا د لاس او ستا په وجه خو زه له کور کلي ورک شو. یاسمین د دغې خبرې زغم نه لرلو. ورته یې وویل، ما وبخه، ته زما ژوند یې، زما ځان یې، هیله کوم بیرته راشه. ما خو ټوکې کولې، تا په رښتیا ځان ورک کړ. په ژړغوني غږ یې ورته دا ټپه زمزمه کړه، خدای خو دې دا ځلې پیدا کړه، خدای خو دې دا ځلې پیدا کړه، بیا مې توبه ده، غوسه نه درته کومه. خو یاسین یې خبره ورپرې کړه او ورته وویل، په آخرت به لالی غواړم، په آخرت به لالی غواړم، په دې دنیا یې ظالمان نه راکوي نه. نورې ټلیفون کې غږ خپ شو، خو یاسمین هم ورته لکه د ژوند وروستی وصیت یې چې وي دا ټپه زمزمه کړه، مینه دې وکړه رانه لاړې، مینه دې وکړه رانه لاړې، لکه مرغۍ چې ځاله جوړه کړي ترې ځینه. نور نو دغه ټلیفوني اړیکه پرې شوه او دواړه د نفرت تروږمیو په خپله غېږه کې واخیسته.